دوستانو سلامونه، نیکې هیلې، هرکلی. ملګرو، نن تاسو ته په دې ویډیو کې زه درښایم چې ټویټر چې دی څنګه استفاده ځینې کو او یو ورو غوښتنه کړې وه چې تاسو موږ ته د ټویټر په اړه باندې یو لنډه ویډیو جوړه کړئ چې موږ څنګه کولی سو له ټویټر څخه استفاده وکړو. نو زه تاسو ته دوستانو د ټویټر په اړه باندې هغه کوم مهم شیان چې دي هغه درته معرفي کوم. او په تېره ویډیو کې ما تاسو ته دا وښودله چې موږ څنګه کولی سو چې ټویټر ډاونلوډ کړو او څنګه کولی سو چې د ټویټر لپاره اکاونټ جوړ کړو. را به سو ټویټر ته. ملګرو، که چیرې تاسې د ټویټر اکاونټ لرئ نو تاسو ته هم دغسې یو صفحه خلاصېږي. زه به دلته تاسو ته ټول مهم شیان درته ووایم. دغه د جمع علامه چې تاسې وینئ ملګرو، دلته موږ کولی سو چې یو پوسټ وکړو. مثلا کله چې دلته موږ کلیک باندې ووهو، دلته که غواړو چې لیکنه ولیکو نو دلته موږ کولی سو لیکنه ولیکو، او که غواړو چې په یوه پلاټ څو ټویټه وکړو نو دغه د جمع علامه به موږ ووهو. دلته بل شی لیکلی سو، دا ټویټ کولی سو، دا جمع علامه به ووهو. یعنې نه پوهېږم چې څو ټویټه موږ کولی سو چې په یوه پلاټ باندې وکړو. که چیرې وغواړو چې ورسره عکسونه ټویټ کړو، عکسونه ورسره وي، نو دغه د عکسو علامه چې ده پر دې باندې به تاسې کلیک ووهئ. دلته تاسو به اجازه ورته ورکړئ چې تاسو ګالري ته لاسرسی پیدا کړي. له هغه څخه وروسته تاسې کولی شئ چې عکسونه ورسره ټویټ کړئ. دلته دوستانو کله چې دا خلاص نو تاسو کولی شئ چې ټویټ آل ووهئ چې ستاسې دغه ټویټ یا دا لیکنه دا ټویټ سي شیر سي پر ټویټر باندې. له هغه څخه وروسته دلته تاسو لاندې څلور بټنونه تاسو وینئ چې یو هوم بټن دی چې تاسې داسې خپل په اصلي حالت کې تاسو پرېږدئ. یو د سرچ بټن دی، که تاسو وغواړئ چې یو څوک سرچ کوي نو موږ د دغه لارې څخه کولی سو چې یو څوک پیدا کړو. مثلا دلته سرچ وهو، هر څوک چې مو زړه غواړي هغه پیدا کولی شئ. او دلته لاندې دغه دریم بټن چې دی دا د بیل بټن نوټیفیکیشن. که چیرې تاسې یو څوک فالو کړئ یا ستاسې ټویټ یو څوک لایک کړي یا ستاسې پر ټویټ باندې یو څوک کمنټ ورکړي نو دلته تاسو ته داسې راځي لکه په فیسبوک کې چې دی. او دا بغل چې دی دا میسیجینګ دی. که چیرې یو تاسو ته میسیج کړی یا تاسې وغواړئ چې بل چا ته میسیج وکړئ نو د دې د لارې څخه کولی شئ. مثلا زه غواړم چې اوس یو چا ته میسیج وکړم، دا ځای به ووهم، وروسته به دغه بکس ووهم. هغه کسان چې ما فالو کړي نو زه کولی شم چې میسیج ورته وکړم. له هغه څخه وروسته به راسو پروفایل ته. د پروفایل سیټینګ څنګه دی دلته تاسو ملګرو وینئ. لومړی په پروفایل کې ستاسو نوم درته ښیي، هر نوم چې تاسې ورکړئ. له هغه څخه وروسته فالوینګ، هغه کسان چې تاسې فالو کړي یعنې تاسې تعقیبوئ. او فالوور هغه کسان دي چې تا تعقیبوي یعنې چې ته یې فالو کړی. پروفایل، که چیرې موږ پر پروفایل باندې کلیک ووهو موږ کولی سو چې خپل ټویټونه، خپل ټول فعالیتونه دلته لاندې ووینو. هر ټویټ، هر فعالیت چې موږ کړی هغه موږ دلته لاندې لیدلی سو. او که چیرې تاسې ورته د پروفایل عکس نه یې ورکړی نو دلته سیټ اپ پروفایل به ووهئ. تاسو ته د عکس ځای راوړي، تاسې بیا دلته عکس ورته ورکړئ. کله چې دلته کلیک ووهئ نو عکس ته مو بیایي، بیا به عکس ورته ورکړئ. دلته دوستانو څلور ګزینې یا څلور اپشنونه دلته موجود لري. ټویټس دا هغه شیان چې تا ټویټ کړي. ټویټ انټ ریپلی هغه شیان چې تا هم ټویټ کړي او هم د جواب ورته ورکړی. او میډیا مثلا کم عکسونه، کم ویډیوګانې چې تا اپلوډ کړي په میډیا کې درته راوړي. لایکس، کم ټویټونه، کم پوسټونه د خلکو چې تا لایک کړي هغه دلته تاسې ته راوړي په لایکس کې. بل دوستانو لیست داسې یو معنا لري لکه موږ چې په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړو، دلته لیست ورته وایي. دا ډېر مهم نه دی په لومړي کې چې تاسې په وپوهېږئ. بوکمارک داسې یو شی دی چې مثلا که تاسو وغواړئ چې د یو چا ټویټ له ځان سره وساتئ، یاداشت یې کړئ، بیا یې ووایاست نو دلته تاسو لومړی هغه بوکمارک کوئ، بیا دلته تاسو ته په بوکمارک کې معلومیږي. سیټینګ او پرایویسي چې ده د ټویټر موږ کولی سو چې خپل په اکاونټ کې تغییرات راولو. دلته یوازینی شی چې مهم دی هغه اکاونټ دی. دلته موږ پر اکاونټ باندې چې کلیک ووهو موږ کولی سو چې اکاونټ ته نمبر ورته ورکړو، ایمیل ورته ورکړو، پاسورډ یې چینج کړو یا نوی پاسورډ. په سیکیورټي کې لاس ووهو، کنټري او یوزر نیم موږ کولی سو چې په سیټینګ کې موږ ورته برابر کړو.
دغه شان موږ کولی سو چې د پروفایل ته راسو، اکاونټ ته راسو، دلته یې موږ سره برابر کوو. له هغه څخه وروسته دوستانو نور داسې کوم خاص شی پکښې مهم نشته. د ده د فیسبوک ډېر فرق هم نه کېږي. او یو دلته موږ څنګه کولی سو چې ټویټ وکړو، ریټویټ وکړو، د بل چا ته جواب ورته ورکړو. تاسو به ملګرو تر هر پوسټ لاندې دغه 4 شیان تاسې ووینئ. لومړی چې دی د شیر بټن، موږ کولی سو چې د یو چا ټویټ یو چا ته واستو. مثلا دغه ټویټ زه کولی سم چې ډایرکټ یې میسج کړم، هغه بوک مارک چې ما درته وویله کولی سم چې زه دلته بوک مارک کړم دا پوسټ، او یا د دغه پوسټ زه لینک کاپي کړم بیا وروسته ټویټ کړم، او یا کولی سم چې دا پوسټ زه په بل شي کې نو زه دغه ټویټ کولی سم چې د انسټاګرام د لارې، د ایمیل د لارې، د جیمیل د لارې، یا د بلوتوت هر لحاظ موږ کولی سو چې دا شیر کړو د یو چا سره. او له هغه څخه وروسته دلته دا 4 اپشنو کې بل د لایک اپشن دی، دا موږ کولی سو چې یو چا ته لایک ورته ورکړو. له هغه څخه وروسته دغه چې دی دا د ټویټ او ریټویټ اپشن دی. کله چې موږ هغه ووهو موږ ته 2 اپشنه لاندې راکوي. موږ کولی سو چې د یو چا اکاونټ، د یو چا پوسټ ټویټ کو، ریټویټ یې کو، یا ورسره نظریه ولیکو، یا دغسې. که چیرې موږ دا ووهو فقط ریټویټ ووهو نو دا به موږ د ده پوسټ لکه په فیسبوک کې چې موږ شیر کړی دلته به هم داسې د ده دغه پوسټ به مو ریټویټ کړی یې، یعنی خپل پر پروفایل باندې، زموږ پر پروفایل باندې به هم د ده پوسټ راغلی. او که چیرې وغواړم چې زه بیرته ونه غواړم چې نیکه ونه غواړم چې دا زه ریټویټ کړم نو انډو ریټویټ وهم، پر دغه باندې کلیک وهم، بیا انډو ریټویټ انتخابوو. که چیرې وغواړو چې موږ مثلا د یو چا پوسټ ریټویټ کو خو یو نظریه ورسره ولیکو یا کمنټ ورسره ولیکو نو هغه موږ ریټویټ کمنټ انتخابوو. کله چې دلته تاسې راسئ دا ورباندې ووهئ ریټویټ ویت کمنټ، له هغه څخه وروسته دلته تاسې کولی سئ چې کمنټ ورکړئ، بیا وروسته یې شیر کړئ. له هغه څخه وروسته دوستانو بل د ریپلی اپشن دی. که چیرې تاسې وغواړئ چې د یو چا لیکنې ته ریپلی جواب ورته ورکړئ نو تاسې به پر دغه باندې کلیک ووهئ. هغه څخه وروسته دلته کولی سئ چې ورته جواب ورته ورکړئ. دوستانو د ټویټر او فیسبوک خو نو انشاءالله تاسې ټول پوهیږئ ډېر فرق نه لري، فقط خبره دونه ده چې کومه لیکنه چې موږ په فیسبوک کې واچو هغه ته موږ پوسټ وایو، که په ټویټر کې واچو هغه ته موږ ټویټ وایو. او که چیرې وغواړو چې په فیسبوک کې د یو چا لیکنه دوباره موږ شریک کو نو هغه ته شیر وایي، او په ټویټر کې ریټویټ ورته وایي. نور داسې کم خاص شی نشته پکښې. دوستانو بیا هم که تاسو چیرې نه واست پوه سوي یا په کوم ځای کې ستونزه وه نو موږ ته کمنټ وکړئ، میسج راته وکړئ، انشاءالله موږ در سره همکار